نړیوال بانک نوی حکومت افغانستان له اقتصادي سقوطه ژغورلی شي. افغان حکومت کولی شي افغانستان له اقتصادي سقوطه وژغوري. نړیوال بانک په یوه تازه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې وضعیت او امکاناتو ته په کتو که د افغانستان نوی حکومت وغواړي کولی شي دغه هیواد له اقتصادي سقوطه وژغوري. سرچینې کاږي چې په افغانستان کې امنیت تامین شوی دی، طبیعي سرچینو ته لاسرسی اسانه شوی، سوداګرو او خیره بنسټونو ته د کار زمینه برابره شوې، نو له همدې امله دا ټول امکانات شته چې افغانستان له اقتصادي سقوطه وژغوري. خو یوازې د نوي حکومت اقدامات مهم دي. د نړیوال بانک په خبره که نوی حکومت د نړیوالو غوښتنو ته درناوی ولري او اقتصادي منابع په شفاف او سمه توګه مدیریت کړي او په دې تړاو نړیوالو ته ډاډ ورکړي، نو د اقتصادي سقوط د مخنیوي پوره امکانات شته دي. نړیوال بانک وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه که د بشري حقونو رعایت، د نجونو د زده کړو او کار حق درناوی او نورو هغو موارد شامل دي چې د افغانستان په ګټه دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.